ملګرو دغه ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې ولې د ځینو خلکو پروفایل نه ویریفای کېږي، د حسابي اپلیکیشن پروفایل ولې نه ویریفای کېږي. ملګرو دا څو علته لري چې ستاسو پروفایل نه ویریفای کېږي. ملګرو لومړی مشکل دا دی چې تاسو کومه تذکره چې ورکړئ، د تذکرې چې وروسته کوم سلفي عکس غواړئ، دغه سلفي عکس تاسو د هغه نفر نه دی ورکړی. یعنې دغه سلفي عکس هغه نفر د غواړئ د کوم چا چې تاسو تذکره ورکړې وي، د تذکرې او د سلفي عکس نفر باید چې یو وي. یو دا مشکل دی چې تاسو پروفایل نه ویریفای کېږي. دویم مشکل دا دی چې کوم تاسو دغه د کوم پروفایل ته چې تذکره یا کوم سلفي عکس ورکوي دا سم نه ورکوي، خوپي یا په سمه کوالټي کې یې نه ورکوي. که چیرې تاسو دغه تذکره او وروسته دا سلفي عکس په سمه کوالټي کې ورکړئ، سی یې ورکړئ، نو ستاسو پروفایل به ویریفای سي. لومړی د پروفایل د ویریفای کېدو لپاره الکترونیکي تذکره ډېره مهمه ده. که چیرې هغه نه وي بیا پاسپورټ هم کار کوي، که پاسپورټ نه وي بیا ساده تذکره هم کار کوي. دا به تاسو ډېر صحیح او دقیق او صفا ورکوئ دا تذکره. دریم مشکل دا دی چې تاسو کله تذکره ورکړئ، ورپسې چې کوم سلفي عکس غواړئ هغه تاسو بل ځای ورکړئ. یعنې تذکره مو یو ځای ورکړله، بیا خپل لوکیشن ته تغییر ورکړئ، بل ځای ته ولاړ شئ، تاسو بیا هغه ځای کې سلفي عکس ورکړئ، نو بیا ستاسو پروفایل نه ویریفای کېږي یا هم پینډینګ اخلي، وخت نیسي. څلورم چې غټ مشکل دی هغه همدغه مشکل دی چې تاسو کوم ریفرل کوډ استعمالوئ، دغه ریفرل کوډ باید چې تاسو صحیح ریفرل کوډ استعمال کړئ. یعنې تاسو باید دغه چا ریفرل کوډ ورکړئ چې هغه فعاله وي. لومړی خو هغه ریفرل کوډ یا هغه نمبر بیخي قطعا بلانس نه ورته جمع کېږي کوم چې هغه حسابي اپلیکیشن باندې نه وي جوړ شوی. یعنې داسې ریفرل کوډ تاسو استعمال کړئ چې پر هغه نمبر باندې حسابي اپلیکیشن نه وي جوړ شوی. دویم دغه چا نمبر استعمال کړئ چې هغه دغه چا ریفرل کوډ یا نمبر استعمال کړئ چې هغه حسابي اپلیکیشن کې کار نه کوي، فعالیت نه کوي، نو یوازې هغه کوم سلونه بلانس یې اخیستی وي نور فعالیت نه کوي، نو بیا ستاسو د پروفایل نه ویریفای کېږي یا هم وخت نیسي. نو انشاءالله چې ویډیو به مو کتلې وي او ګټه به مو ترېنه اخیستې وي، چینل سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله اضافي اړوند ټوله معلومات درته خپروم.